افغان هوایي ځواکونو په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې د پاکستان پر پوځي تاسیساتو بریالي هوایي بریدونه ترسره کړي. د اسلامي امارت ملي دفاع وزارت وایي چې یاد وزارت هوایي ځواکونو یکشنبه یو ځل بیا د راولپنډۍ نورخان اډه، بلوچستان کویټه 12 نمبر قلي اردو، خیبر پښتونخوا موهمندو ایجنسي، خوینزو کمپ او غلنی پوځي قرارګاهو باندې هوایي بریدونه کړي دي. ملي دفاع وزارت خبرداري ورکړې هر څومره چې پاکستاني شريره حلقه د افغانستان د حریم نقص او بې احترامي کوي له شدید غبرګون سره به مخ کیږي. دغه راز د ملي دفاع وزارت مسؤلین زیاتوي د هوایي دفاعي سیستم پر مټ د پاکستاني پوځي رژیم د بریدونو مخ هم نیولې او لا هم هڅه کوي چې دفاعي سیستم پیاوړی کړي. مسؤلین زیاتوي افغان ځواکونه په پوره دقت، مسلکي تاکتیک او د ملکی وګړو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کوي. تیاره‌های دشمن مزدور و دشمن ناکام از فضای ما و شما عبور می کند و مجاهدین شما، فرزندان شما به خاطر دفاع از شما پیرهای هوایی می کند، به خاطر دفع حملات دشمن. شما نگران نباشید، اینها فرزندان شما هستند. شما مطمئن باشید، شما به فرزندان خود اعتماد داشته باشید. ملت عزیز و شریف و قهرمان افغانستان، فرزندان شما نیروهای وزارت دفاع ملی از آغاز جنگ با رژیم نظامی پاکستان تا فعلا دستاوردهای زیادی داشته هستند. بیش از 100 نفر از دشمن تا فعلا کشته شده و همچنان بیش از 25 پسته نظامی رژیم نظامی پاکستان توسط مجاهدین وزارت دفاع ملی تا فعلا فتح گردیدگی است. ورته مهال ولسی وګړي د افغان ځواکونو د غچ اخیستونکو عملیاتو هرکلی کوي او زیاتوي چې که د پاکستان پوځي رژیم ته دا ډول قوي ځواب ورکړل سي نو دا به د هغوی د راتلونکي لپاره یو درس وي او بیا به هیڅ کله زړه ونه کړي چې پر افغان خاوره تیری وکړي. نو موږ تاسو ته هم وایو چې تاسو د افغانانو دغه اوسني کوم څه دی د آرام ژوند کوي له دې څخه تاسو بده استفاده مه کوئ. افغانان پرېږدي چې خپل آرام ته، افغانان پرېږدي چې خپل زخمونو ته درهم مرهم ورکړي. نو که البته که چیرې داسې دا رقم غواړي بیا موږ د عوام او د مجاهد دغه حکومت ټول موږ عوام له د حکومت سره ولاړ او باید موږ د دې ته جواب ورکړو. ما مردم افغانستان هستیم، یک وحدت، یک اتفاق داریم. هیچ فرد بیگانه را نمیمانیم که به کشور ما و به ملک ما تجاوز بکنه و مردم ما را بمبار بکنه. ما از کشور خود دفاع کردنی هستیم و دفاع میکنیم. له دې سره سم سیاسي شنونکي په دې باور ده چې دغه ډول اقدامات د افغانستان د ملي حاکمیت او سیاسي ثبات لپاره یو مهمه پیغام لري. دوی وایي د متقابل اقدام سیاست کولی سي د راتلونکو احتمالي سرغړونو مخه ونیسي او سیمه ییزو لوبغاړو ته روښانه کړي چې افغانستان د خپل حریم په دفاع کې جدي دی. موږ نور د دې توان نه لرو چې هر ورځ په خپل خاوره باندې د مظلومو ملکیانو شهیدان وګورو، د خپل اطفال او کوچنیانو ټوټې وګورو او یا هغوی جسدونه موږ د خاورو نه راوباسو. دا دې مسلې ته نور بیا وخت نه دی پکار. بیا په یوازې دوی چې په موږ تعرض وشي باید تعرض ته آماده وو. که تعرض کېږي داسې دفاع ته باید آماده وو چې هغه په تمامه معنا باندې د حقیقي تعرض معنا ولري، تر څو غلیم په دې وپوهېږي چې که چیرې زه د یو چوخوار په افغانستان کوم نو بیا کلک څوک مې خولې ته راځي. د افغانستان ملت د دوی په وړاندې باندې واحد دریځ لري او دا واحد دریځ د ټولو په چوکاټ کې هغه څه چې درک کړی ده چې دغه څه چې اوس پاکستان د افغانستان په وړاندې باندې کوي دا د هغه اشغال نه مجازا نه بولي کوم چې امریکایانو په افغانستان کې درلود. عین کړنه او عین تعریف ورکوي لکه څنګه چې روسانو په افغانستان کې درلود او دا د افغانانو خاصیت ته چې د هر بیګانه تعرض ته په یوه خوله باندې درېږي لکه څنګه چې ولاړ دي. تاسو د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د افغان ځواکونو له لوري په پاکستان کې پر مهمو نظامي او پوځي تاسیساتو او مرکزونو د بي پیلوټ الوتکو پر مټو مرګونې بریدونه ترسره شوي چې پایله کې یې ګڼو نظامي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده.